این روند که شما میبینین این مردم از کدام خطر نمیگریزند و یا هم پروسه تخلیه نیست، بلکه روزی است در امریکا که در این روز همه مردم با مارکت ها هجوم میبرند و اجناس مورد نیاز خود را به قیمت مناسب با تخفیف بسیار بالا خریداری میکنند. This is Black Friday or Lucky Day. این روز جمعه سیاه و یا هم تور جمعه یا دلیلام ورسته و دی ورس که توکی دیشو سخطر 80% تخفیف بنده پرورو کیگی و دی ورس که اکثر توکی تلفونان، تلویزیونان، طول الکترونیکی لوازم د ماشومان د پاره، د مشرانو د پاره، کوچنیانو د پاره، د وړو زړو د ټول لپاره توکی تر 80% تخفیف باندې پلورل کیږي. نو ځکه خلک ډېر هجوم وړي. این روز در امریکا، افریقا، اروپا و همچنان کشورهای آسیایی به شمول ایران تجلیل می شود. دوستان عزیز، اگر شما هم فکر کاروباری دارین، از یک روز میتونین که شما فوق العاده منفعت به دست بیارین. نمایشگاه بزرگ بسازین، تمام شرکت ها را دعوت کنین، فروشات فوق العاده داشته باشین. میفهمین؟ مردم فکر میکنن که در این روز خیلی منفعت کردن، ولی اشتباه میکنن. اصلا در این روز شرکت ها خیلی منفعت به دست میارن، چون در همین یک روز شرکت ها با میلیون ها دلار فروشات داشته می باشند. شرکت ها کوشش میکنن که گودام ها و مغازه های خود را خالی کنند و آمادگی برای اجناس جدید میگیرند. بلک فریدی یک روز فوق العاده خوب مشخصا به کسایی است که نو خانه جور میکنن، ازدواج کردن، به تلویزیون و لوازم خانه نیاز دارن. دا خلق چی گوری؟ دا خلق طول شپه په تمه و چې سهار سی او د ټولو څخه مخکې مغازې ته داخل سی. یعنی بلک فریډي لپاره خلق ټوله شپه په تمه وي چې وخت راسي او د ټولو نه مخکې مغازې ته داخل سی. تاسو دا ویډیو وګورئ. Black Friday. It might just drive you to despair. Bargain mad shoppers literally falling over each other just to get 40% off a television. دوستانو د ورته نورو موضوعاتو په خاطر زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، دوستانو سره شریک کړئ. ډېر مهم موضوعات سره راغلی یم، تاسو ته مهم موضوعات شریکوم. داسې موضوعات چې ستاسو معلومات زیاتېږي، داسې موضوعات چې تاسو کولی شئ چې پرمختګ وکړئ.